یو ملګري تپوس کړی دی چې د یو مسجد د هغې مخې ته قبرونه وي نو هلته لمونځ کیږي که نه کیږي. جواب دا دی چې په کوم مسجد کې قبرونه وي خاص کر چې بیا مخې ته وي نو هلته لمونځ کول مکروه دي. او دلیل په دې باندې احادیث دي. نبي صلی الله علیه وسلم هغه فرمایي دي لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. الله دې په یهودو په نصارا باندې لعنت وکړي، هغې د خپلو انبیاو د قبرونو نه ځایونه د مانځه جوړ کړي، هلته یې لمونځونه کول. نو په کوم شي باندې چې لعنت ویلی شوی نو هلته لمونځ کول بهتر نه وي، هلته لمونځ کول جایز نه وي. دارنګه حدیث د انس بن مالک رضی الله عنه کې راغلی، امام بخاري ترجمة الباب کې نقل کړی دی. انس بن مالک رضی الله عنه هغه فرمایي چې ما لمونځ کوو نو عمر بن الخطاب رضی الله عنه راته په لمانځه په دوران کې ویل القبر القبر، چې قبر نه ځان وساته، قبر نه ځان وساته. ما چې وکتل مخې ته قبر و، چې د قبر مت لمونځ مه کوه. لهذا په کوم مسجد کې چې قبر وي نو هلته لمونځ کول مکروه دي. د ملګري تپوس کړی دی، خو دا تپوس څه لږ خطا شوی چېرته دی. لیکلي دي چې په قرآن کې الله ذکر کړی دی چې اسمانونه الله په 7 ورځو کې پیدا کړي دي، او په سورت حمیم سجده کې 7 ورځې راغلي دي. نو دې څه مطلب دی؟ جواب دا دی داسې نه ده. دا سوال اصل کې داسې دی، الله قرآن کریم کې ذکر کړی چې اسمانونه ځمکه ټول کائنات، یوازې اسمانونه نه، الله د اسمانونو ځمکه او کائنات دا ټول د مخلوق چې کوم دی د کائنات اسمانونه ځمکې غرونه اوبه وغیره دا ټول پیدا کړي دي په شپږ ورځو کې. 7 ورځې نه دي، شپږ ورځې فی ستة ایامین، په شپږ ورځو کې پیدا کړي. په قرآن کې په یو آیت کې هم چېرته دا نه دي راغلي چې الله اسمانونه په 7 ورځو کې پیدا کړي دي، یا اسمانونه ځمکې دا په 7 ورځو کې پیدا کړي. نه، ونه دي، شپږ ورځو کې کائنات چې کومې ټول الله پیدا کړي دي. د ملګري تپوس کړی دی اکثر خلک وایي د سعودي عرب نه راشي او بیا ول د ایجنسي والا په پاسپورت باندې 30-40 هزار روپۍ ورکړي، دا اصل څنګه دي؟ جواب دا دی چې دا داسې ورکول نه وي، بلکې دا پاسپورټ د ایجنسو والا د دې خلکو نه اخلي او په دغه پاسپورټونو باندې دوی د بهر نه سامان راوباسي، نو په هغې کې بیا دله پیسې ورکوي، 40,000 30,000 20,000 روپۍ کې ورکوي. موږ چې کوم تحقیق کړی دی نو هغه دا ده چې دا طریقه صحیح نه ده، دا پیسې اخیستل ناروا دي. وجه دا ده چې دا فراډ دی او دا دوکه ده. ځکه په دې باندې دوبۍ نه یا د سعودي عرب نه یا د بل ملک نه سامانونه راوباسي په دې نوم باندې چې دا د دې کس سامان دی، د دې پاسپورټ والا سامان دی، او حال دا دی چې دا د هغه نه وي. او په حدیث کې من راغلی من غشنا فلیس منا، چا چې زموږ سره دوکه وکړه نو هغه زموږ نه نه دی. او دارنګې د غدر نه او د دوکې نه نبي صلی الله علیه وسلم هغه منع کړې ده. نو کوم کار چې پای کې غدر وي، دوکه وي، فراډ وي، نو هغه ناروا وي. لهذا په دې پاسپورټونو باندې دا پیسې اخیستل دا ناروا ځکه دي چې په دې کې دوکه ده، دروغ دي پکې، مال د ده نه وي، مال د بل چا وي، دی په دې پاسپورټ باندې راوباسي او په نوم د ده باندې چې دا رادرې، دا خالص دروغ دي. د ملګري تپوس کړی دی چې په دې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین په دې په ویلو باندې ختم کول څنګه دي، او یا الله الصمد الله الصمد دې ویل باندې ختم کول څنګه دي؟ جواب دا دی چې ګوره دا ختمونه په دې بعضې الفاظو باندې، په دې بعضې اذکارو باندې چې دا کوم خلک ذکر کوي د دې هېڅ ثبوت نشته دی، دا یو بدعت عمل دی چې خلک یې کوي. دومره دا چې لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، دا په دې باندې سړی دعا کولی شي. د دعا نه سړی دا مخکې وایي، ځکه چې بعضې روایتونو کې راغلي چې په دې کې اسم اعظم دی چې دا سړی وایي او د دې په وسیله باندې بیا سړی دعا کوي، او یا دغه دعا وایي اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. دې کې وایي اسم اعظم دی، لکه یو حدیث کې راغلی یو صحابي دا ویله او بیا دعا وغوښتله، نبي ویله چې اوس دعا غواړه ستا دعا به قبلېدلی شي. نو دومره دا چې په دې باندې سړی دعا کولی شي. پاتې شو د دې لپاره یو عادت مقررول چې یاره دا به 40 ځل وي او 10,000 کرت به وي او 6,000 کرت به وي او دا ختم دی، دا بالکل بدعات دي، په دې کې سړی ګناهګارېږي. یو ملګري دا تپوس کړی دی چې وایي ستاسو یو کلیپ موږ اورېدو چې د الله د ګریت نه یره پکار ده، انسان چې هره ګناه وکړي نو یو وخت هغه راښکاره کېږي. نو که انسان وایي چېرته ګناهونه توبه وباسي نو د هغې د ښکاره کېدو امکان شته که نه؟ جواب دا دی چې کله انسان په صدق سره او په رښتیا سره توبه وباسي نو الله په هغه باندې پردې راړتې هغه نه راښکاره کوي. دا خو هغه ګناهونه چې په هغې باندې سړی استمرار کوي، همیشوالی پرې کوي او دی بالکل الله نه حیا نه کوي، مسلسل یې کوي، نو الله یو ځل دا راښکاره کوي. او چې کله دی په صدق سره توبه وباسي نو الله بیا په دې سړي باندې پردې راړتې ده، د هغې سره تعلق نه ساتي. دا خو هغه ټایم کې ده چې کله انسان توبه نه وباسي او دغه شان مسلسل ګناهونه کوي. د ملګري تپوس کړی دی چې د کرسمس په ورځ باندې یا یوه ورځ مخکې د کرسمس نه موږ سکول ته یو عیسایي ټیچر وایي کیک راوړو، آیا دا خوړل جایز دي که نه جایز؟ جواب دا دی چې کرسمس دا د عیسایانو اختر دی او په دې کې مقصد د هغې څه دی
په دې کې د هغې د خبرې مقصد دا دی چې د اختر مناوي نو دې مطلب دا دی چې الله په دې ورځ باندې عیسی علیه السلام راوړی دی انده د هغه زوی دی څوک چې په دې اخترونو کې د چا سره شرکت کوي نو دا انتهایی ګناهګار دی بلکې بعض علما په کفر فتوی لګولې دي ځکه چې دا په داسې عقیده باندې خلکو ته مبارکي ورکوي او په داسې عقیده باندې خلکو سره خوشحالي مناوي چې پای کې د الله ګستاخی ده او قران او حدیث او د دین ډک دي چې الله په دې باندې سخردونه کړی دي او الله ویلي لم یلد ولم یولد الله نه د څوک پیدا دی او نه د چانه پیدا دی نو دا د قران خلاف دی او دا د بلکې دین اسلام سره خلاف دی یو خدایي سره په دې خوشاله کې شرکت کول دا بالکل جایز نه حرام کار دی دویم دغه کې خورلم جایز نه دی وجه دار چې دا نظر د غیر الله دی دا عیسی علی السلام په نمایندګي نظر کوي دا په دې نمایندګي دا کې کراوړي کټکې چې نعوذ بالله عیسی علی السلام د الله زوی په دې ورځ باندې الله عیسی علی السلام راوړی دی نعوذ بالله دا انتهایی غټ جرم دی دغه کې کته خپل ته ورزول پکار دی